پاکستان ته د آزاد قبایل جوړېدو شرط تر شا د افغان طالبانو او ټي ټي پي موخه څه ده؟ آیا د لوی افغانستان جوړېدل حتمي کیږي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لیکوال خوشحال خلیل لیکلي ظاهرا د ټي ټي پي په سر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کشالې حل ورځ تر بلې په څو دلایلو سختیږي. لومړی، پاکستان باید د ټي ټي پي هره غوښتنه ومني، خو دا نشي منلی چې له قبایلي سیمو خپل پوځ وباسي او فاټا پخواني حالت ته وګرځي، ځکه هیڅ دولت نه غواړي خپله خاوره داسې مسلح ډلې ته وسپاري چې سبا پرې کنټرول ونه لري. دویم، پاکستان ویره لري که د طالبانو حاکمیت لږ نور ټینګ شي او قبایلي علاقې هم ټي ټي پي سره وي، دې سره برعکس طالبان پر پاکستان د فشار لپاره ستراتیژیک عمق ترلاسه کوي. بله ویره دا ده چې هسې نه سبا افغانستان سره د یو ځای کېدو غږ پورته کړي. دریم، بل پله طالبان هم نه غواړي ټي ټي پي له لاسه ورکړي، ځکه اول خپل صفوف نشي قانع کولی، داخلي اتحاد ورته تر هر څه مهم دی، ځکه چې همدا ټي ټي پي ورسره یو سنګر کې جنګېدلي. بل طالبان نه غواړي ځان پسې پلونه والوزوي، ویره لري که بیا رژیم په هر دلیل چپه شي باید امن پټنځای ولري. څلورم، دا د قضیې ښکاره اړخونه دي، که پټ اړخونه ولري بیا بله سناریو د پاکستان او طالبانو تاریخي اړیکو ته د کتو ښایي داسې ډیزاین شوي وي چې د پاکستان پوځ د ټي ټي پي مسله داخل کې د عمران خان خلاف وکاروي او طالبان دا مسله لکه د ښځو د کار او تعلیم په څیر د یو غټ امتیاز تر اخیستو پورې همداسې لانجمنه پرېږدي. هغه امتیاز چې د دوی په رسمیت پیژندل دي، پرته له دې که پاکستان څومره هم زور ووهي نو افغان طالبان د ټي ټي پي اړوند هیڅ فرمایش هم نه مني. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.